ښه راغلاست. نن به پر انډیکس باندې کار وکړو چې انډیکس یا د کتاب لکه فهرست څنګه جوړیږي چې په هغه کې به هرې صفحې او د هغه سر لیک یا فهرست یا د هغه هیډینګونه راسي او صفحې نمبرې او د پیج نمبرز یې پکې ښکاره سي. نو اول مثلا دا ډاکومنټ دی یا دا یو کتاب دی تاسو جوړ کړی دی، ډېرې صفحې مثلا باید ولري، لکه 15 صفحې، 10 صفحې، 8 صفحې. دا 15 شپږ صفحې ما جوړ کړي دي. اوس به د دې انډیکس جوړ کړو. انډیکس دپاره خو باید په اوله صفحه کې موږ ته باید انډیکس راسي یا ټیبل آف کانټنټ چې ورته وایي چې په هغه کې سرلیک د کتاب سرلیکونه یي چې په دغه صفحه کې دغه چپټر یا دغه سرلیک شته. نو د هغه سره به موږ اول نوی پیج ور واچوو چې دلته به زه انسرټ پیج بریک وکړم. پیج بریک به په دې خاطر وکړم چې دا مثلا زموږ لومړۍ صفحه ده. نو دا لومړۍ صفحه ده. دلته په دا لومړۍ صفحه کې په دا اوله پاڼه کې زه غواړم چې انډیکس یا ټیبل آف کانټنټ راسي. نو ټیبل آف کانټنټ د راوستلو دپاره د هغه د مخه باید موږ دلته یو مهم کار وکړو. مهم کار دا دی چې کمپیوټر یا د ورډ سیسټم څنګه په دې پوه سي چې دغه یې هیډینګ دی او دا یې متن دی یا دا یې سرلیک دی، دا یې متن دی او دا په دغه صفحه کې. نو په دې که موږ غواړو چې کمپیوټر پوه کړو باید موږ دې ته نښه ورکړو. نښه دا رقم چې مثلا دا هیډینګ که چیرې تاسو هم ته ورسي اول سر به هم تاسو دا بعضې شیان وینئ، مثلا نورمل، نو سپیسینګ، هیډینګ 1، هیډینګ 2. نو دا خپل آپشنونه نور هم لري که چیرې تاسو وغواړئ چې څه نور استفاده ځینې وکړئ. خو لومړی د ټولو ضروري دا دی هیډینګ 1 یا هیډینګ 2 یا هیډینګ 3. هیډینګ 1 هغه ته راځي مثلا مهم هیډینګ چې هغه په هیډینګ 1 کې راځي، نو دا یو مهم هیډینګ دی، اولین هیډینګ دی، دا په هیډینګ 1 کې راځي. نو هیډینګ 1 چې ور دی هیډینګ 1 سو دا سټایل یې بدلیږي، هغه ته بیا موږ تغییر ورکولی سو که چیرې موږ غواړو چې په دې کې مثلا تغییر راولو یا یې بدل کړو، رنګ یې، ډیزاین یې، یا هر رقم چې هغه بیا وروسته موږ کولی سو فارمیټینګ کولی سو د دې دپاره. خو اولین شرط یې دا دی باید هیډینګ د هیډینګ په درجه کې راسي. که چیرې موږ د فونټ یا د پیراګراف آپشن ته ورسو په هغې کې بیا موږ هر څه چې غواړو هغه تغییر راوستلی سو، لکه څنګه چې موږ وختي د دې په اړه باندې وویلي. نو هغه ټول دلته راځي. ایډوانس سیسټم کې نور هم او بیا که چیرې رنګ و خط و هر څه غواړئ چې بدل کړي نو کولی سئ چې بدل یې کړي. اتومات یا تور رنګ وکړم، زه به یې تور کړم. نو دا خو سو د هیډینګ لپاره. اوس دی بیا هم د هیډینګ په درجه کې دی، ما زه رنګ ور واړوئ. زه غواړم چې دا نور هیډینګونه دی هم هیډینګ 1 سي. کنټرول شیفټ سی یا فارمیټ برش ور وهلی سي. کنټرول شیفټ سی زه به دا کاپي وساتم. چې کاپي مې وساتي دی هم هیډینګ 1 دی، هیډینګ 1 به یې کړمه هغه آپشن. مګر د دا هیډینګ بعد مثلا دی یو سیکنډ هیډینګ لري چې دا عمومي هیډینګ دی، دا کولی سم زه سنټر ته کړم او د دې سب هیډینګ راځي مثلا سب هیډینګ 2. سب هیډینګ 2 بیا په دې کې دوامه درجه غواړي، دوامه درجه لري، خو بیرته دی هغه کنټرول ډي یا کمانډ ډي وروهم، ما زه بیا رنګ ور واړوم چې زموږ په تور رنګ کې راسي او انټر به یې کړمه. کني خو څنګه بیفور اینډ آفټر ما درته ویلي هغه فارمیټینګ تاسو کولی سئ. هغه فارمیټ بیا موږ وروسته کولی سو چې وي کړو. لومړی به اول د انډیکس زده کړو. نو دی په سنټر کې دی او دا هیډینګ 2 سو. نو که پر ده باندې کلیک وکړئ دی تاته د هیډینګ 2 آپشن ښکاره کوي چې دی په دغه درجه کې دی، او که پر ده کلیک وکړئ دی په اوله درجه کې دی. بیا راځو دته دی او په کنټرول یا کمانډ باندې دا هیډینګونه نیسو. کنټرول شیفټ وي کوم چې فارمیټ یې اپلای کړم د هیډینګ 1 پر ده باندې. نو د هیډینګ 1 په کاپي کړمه، بیا راځم دلته په کنټرول باندې کنټرول شیفټ وي ولنسو کاپي صحیح دا په سنټر کې یا په لیفټ کې پکار دي. نو د ده دا به کاپي کړم. دی په هیډینګ 1 کې رالل، دا هیډینګ 1 سوله. کولی سو چې هیډینګونه بولډ هم وساتو، بولډ به یې کړم
دی به هم بولډ کم، دی به بولډ میټالیک کم، دی به هم بولډ کم، دی به هم بولډ کم. اوس به زه هم دغه شی په ټوله اپلای کړو، کنټرول شفت وي، دا هیډینګ به کنټرول شفت وي کو. دلته به هم یو سب هیډینګ ورکړو، سب هیډینګ به ورکړو، مثلا سب هیډینګ 2 به په نامه به ورکړو او دی به سلیکټ کړو د سب هیډینګ، دی به کاپي کړو، کنټرول شفت سی د فارمیټ به کاپي کړم، پر دا به راولم ښه، او بیا د ده فارمیټ به کاپي کړم، پر دا به راولم، پر دا به راولم، پر کنټرول باندې دی به راولم. او بیا دی به زه هیډینګ 2 کما، ډایرکټ هیډینګ 2 به کما، رنګ به یې بیرته ورواړو، تور به کم، او دی به بیا زه بیرته هیډینګ 1 کما، هیډینګ 2 کو نو سب هیډینګ سو، د دې معنا دا به زه سلیکټ کم، ټیب ور ووم چې دا د ده دننه راغلی دا خط، داسې به فارمیټ کما، نور دی به هم هیډینګ 2، دی به هیډینګ 1 کو، دی به هیډینګ 2 کم، دی به هیډینګ 2 کم او دی به د ده دننه راولم، دا به هیډینګ 1 کم، هیډینګ 1 به کم، خلاص. اوس زه غواړم چې مثلا انډیکس ور واچوم اولې صفحې ته، نو د دې تر مخکې چې انډیکس ور واچوم اول خو دی دا خط یو څه لاندې راغلی دی، باید یو څه لوړ کړم، دلته نه که ځای خالي دی، بیا راځم دا ځای هم خالي دی، اوس دا صفحه به لابد دا به پاک شپږ صفحې سو، شپږ صفحې دی، یوه صفحه خو نو دا خالي صفحه چې انډیکس دلته موږ راولو، نو د دې لپاره که اوس زه غواړم چې انسرټ انډیکس یې کړمه، یا مثلا زه دلته غواړم انډیکس اند ټیبلز ور واچوم، نو د هغه دپاره دی څه آپشنونه لري. ټیبل آف کانټینټ ته اول موږ راځو، انډیکس مولانا ټیبل آف کانټینټ په سټایل کې موږ داسې دی داسې کلاسیک سټایل دا رقم دی، ډسټینکټیو، فینسي، نیټي پرسیویا، ماډرن ډیزاین، فارمل، سمپل. مثلا ټمپلیټ ته به ورسو چې دا هیډینګونه د خپل لیول تاسې وینئ څو لیوله، موږ دوه هیډینګه لرو، نو ورته ویلی سئ چې لیول یې دوه لرم، که درې هیډینګ ولرئ دی درېیم هم راولي. اوس د دې ګټه څه ده، او دلته دا خط کې هم تغییر ورکولی سئ چې څه رقم خطه ستاسو په کار ده. لومړی د دې ګټه دا ده که چیرې اوس زه ورته وایم پیج نمبرونه هم ښکاره کوي، رایټ الاین دي، او هایپر لینکس معنا چې د هر پیج کلیک وکړئ هغه صفحې ته بیایي. د دې ګټه دا ده چې دا خو انډیکس یا فهرست یې جوړ سو، که چیرې ته مثلا زه غواړم دا صفحې ته ورسم چې کلیک پر وکړئ هغه ځای ته مو سیده ورولي، نو دوی سره کنیکټ سوله، دا یو. بل چې چا پکې تاسو وینئ چې مثلا دا هیډینګ په دغه صفحه کې دی، یا دا چپټر 3 چپټر 4 یا دا هیډینګ په دغه صفحه کې دی، دا خو یوه دا ګټه ده. بلې دا ګټه ده که چیرې مثلا دا چپټر دلته ختم سي او اوس زه غواړم چې دی په بلې صفحې سره شروع سي، اوس اووه صفحې سولې او دا چې دی مثلا دی د بلې صفحې سره شروع سي، او دا سټینډرډ لارم اپسم پر ځای دلته به زه نوشته کړم چینج اف د ټایټل، مثلا دا مې وکړي، او اوس زه ځمه راځم دلته تاسو مازې رایټ کلیک وکړئ، رایټ کلیک وکړئ او ورته ویلی سئ چې اپډیټ فیلډ، اپډیټ فیلډ یا کنټرول شفت کمانډ یا کمانډ کنټرول آلټ یو یا کنټرول شفت آلټ یو ور ووهئ، دی یې اپډیټ کړي، چې اپډیټ یې کړي صفحو کې تغییر راغلی، اووه صفحې سوې د شپږ پر ځای، او هیډینګ ټایټل چې ما ور بدل کړي چینج اف ټایټل هغه هم خپله دلته راغلی چې وایي دا اوس په پنځمه صفحه کې دی او دا چینج اف ټایټل تغییر پکې راغلی. نو د دې دا رقم تاسو کولی سئ چې مثلا انډیکس دلته جوړ کړئ،
او بیا ورته ویلی شو چې انډیکس 3 یا ټیبل اف کانټنټ نوم ورکولی سي. نو بیا دا رقم تاسې د ټولو صفحه هغه رقم کنیکټولی سي او هغه پیج ته بیا هیڅ چارج ځای تاسې خط نشته کړی. نو د هیډینګ 1 هیډینګ 2 دا که چیرې یو بل هیډینګ راسي مثلا په دې کې لیول 3 لا راسي چې هلته موږ ورته ویله هیډینګ 3 لیول لا موږ لرو. نو دی که زه سلیکټ کړم هغسې دلته دی اوس تا ته 3 ښکاره کوي ځکه چې ټیبل اف کانټنټ ما 3 کوي اوس 3 در ښکاره کوي. نو دا مې 3 کوي دی مې 3 مې سلیکټ کوي دی به زه لږ وڅ کوم بولډ یې کړم او هیډینګ به یې وڅ کوم انټر وکړم. اوس به راسم دلته کنټرول کلیک شارټکټ کی که غواړئ چې نوشته یې کوي باید دی سلیکټ یا کلیک سوي نو بیا کار کوي. هغه چې ما کلیک پر وکړي صفحې ته یې بوتلم. نو اپډیټ پیج اونلی یوازې د صفحو کې تغییر یا زه غواړم ټیبل ول چې ما په خط کې تغییر راوستی یوازې په پیجو کې نه دی راغلی. نو چې ویې کوي بیا تاسو کولی شئ چې هیډینګ 3 لیول 3 هم ووینئ. نو دا رقم تاسو کولی شئ چې انډیکس یا ټیبل اف کانټنټ جوړ کړئ.